بلبل یوټیوب چینل درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نصیبه کوزای یو ځل بیا ستاسو درانه چوپړ ته د یو نوي سفر سره نن مو په دې چې د مشرقي زون ښایسته او سرسبزه ولایت کونړونو ته سفر وکړو. هغه ولایت چې د پسرلي په موسم کې له شانداره منظرو څخه برخمن ده. د کونړ سرشاره سیند او غرنۍ سیمې پر تاسو ننداره کوو. زموږ سفر سره ملتیا وکړئ او د کونړ له جالبو او لیدونکو ځایونو څخه برخمن شئ. د بلبل یوټیوب چینل درنو لیدونکو هیلهمند یم چې روغ جوړ او د عافیت جامې به پر تن لرئ. تاسو د اسداباد تر ښاره پورې د کونړ ولایت ښایستونه ولیدل. د سړک تر غاړې ښکلاوې او د سیند ښکلا نه بیا بیخي بېسارې وه. تر څنګ مو د دې سیمې تکړه او مستعد ځوان قاري صاحب شاکر ولاړ دی چې زموږ یې پوره مېلمستیا وکړه او د دې کور ودان چې په کونړ کې زموږ مېلمه پالنه وکړه. هیره دې نه وي چې د کونړ د سیند تر غاړې ولاړ یو د اسداباد ښار څخه تېر شوي یو او نور هم وړاندې ځو. خو له هغې در مخه غواړو چې تاسو سره د دې سیمې د دې کونړ ولایت او د دې سرشاره سیند په هکله څه ناڅه معلومات د قاري صاحب له خولې څخه واورو. قاري صاحب لومړی سر کې سلامونه ستړی مه شئ. مننه، وعلیکم السلام. زموږ د طرفه هم تاسو ته سلامونه او ستاسو د چینل له لارې ټولو ملګرو ته زموږ سلامونه. ډېره زیاته مننه. قاري صاحب که د کونړ ولایت په هکله راته عمومي معلومات راکړئ چې کونړ ولایت لکه څنګه چې پوهېږو په ختیځه برخه کې پروت ولایت ده، څومره ولسوالۍ لري، مرکز یې په کوم نوم یادېږي، کوم قومونه دلته میشت دي او له کومو ژبو هغه ویونکي دلته ډېر زیات دي. ډېره مننه. واقعا کونړ ولایت چې دی دا په مشرقي زون کې یو خاص ځای دی او تقریبا 14 ولسوالۍ لري او مرکز یې د اسداباد نومېږي چې د افغان سید جمال الدین ټاټوبی دی او خپل هغه هم د دغه اسداباد د مرکز اوسېدونکي او نور ښایسته سیند لري خو دومره ده چې موږ ته استفاده ونه شوه کړلی او که څه هم دغه لاندې سیند تاسو ګورئ دغه سیند دی خو د پاسه دا ځمکې چې دي دا د تندې نه وچېږي او دغه سیند اوبو نه موږ استفاده نه شو کولی. بلکل لکه څنګه چې تا وویلې کونړ د سید جمال الدین افغان ټاټوبی ده او د دې ولایت پوهنتون هم د نوموتي شخصیت په نوم باندې نومول شوی ده. قاري صاحب د سیند په هکله د یادونه وکوله. دا سیند کال 12 میاشتې همداسې بهیږي او سرشار او مست وي. او تقریبا همیشه هم دغسې مست وي خو په اوړي کې بیا دا اوبه بې حده ډېرېږي چې دلته ما مخکې تاسو ته ویلې چې د ځمکو ته زمونږ پیدا نشته بغیر له دې نه چې دا د زمونږ دا ځمکې وړي او دا سیند دومره راډېر شي چې بیا په فصلونو نه او ځمکو باندې ور وخېږي همدغه تاوان یې موږ ته رسېږي او نور سرشاره دی خو کاش چې داسې څوک پیدا شي استفاده ترې وکړي. یعنې د دې سیند د سرشارۍ مهارول پکار دي کوم چې بدبختانه تر اوسه نه دی مهار شوی که نه او هغه د آبادۍ سره کې نه دی لیدل شوی او بلکې زیان یې لا وینو او ګټه یې نشته همداسې. بېشکه همدغه خبره ده چې همیشه که درته ووایم چې 80% موږ ته تاوان نسیږي او دا 10% چې کمې ولې ترې اوجدې شوي دي نو دا بیا ګټه نو که د دې نه صحیح استفاده وشي نو هېڅ ځای کې به لکه تقریبا کوم انجنران چې د دې وایي چې دا سیند باندې که چېرته بند وتړل شي نو د افغانستان ټولو ولایتونو ته به برق ورکړي ځکه ډېر یو ښایسته ساحه کې دغه برق هم جوړېږي. خو الله دې زموږ حکومت ته توفیق ورکړي چې دې باندې دغسې کار وکړي او استفاده ترې وشي. امین. موږ په خپلو چارواکو باور لرو چې دغه برخه کې به انشاءالله حتما اجرات کوي. قاري صاحب څنګه د خوښه ده چې ورو ورو لاړ شو او له دې سیند نه نږدې نه لیدنه وکړو او همال ته یې اورېدونکو ته کلیپونه ور وښایو؟ ولې نه خامخا. ښه دی. له موږ سره پاتې شئ او ځو د سیند تر غاړې.
بالاخره د کونړ د سیند تر غاړې راورسېدل هغه سیند چې اکثر افغانان اکثر نه بلکې ټول افغانان د لیدلو او د آبادۍ او د مهارولو ارمان لري. حارث صاحب په تېر شل کلن بهیر کې د دغه سیند د مهارولو لپاره کلن کوشش شوی ده؟ نو وعدې تقریبا ډېرې شوي دي. هر بادشاه چې هغه به وټونو ته ودرېده نو چې دلته به راغی همدا چغې به یې وهلې چې زه درته په دې کونړ سیند باندې برېښنا جوړوم. هم زموږ رئیس صاحب به ویلې چې زه کته پښتونخوا له دې ته برق ورکوم. خو له بده مرغه چې هماغه چې ځای ته به ورسېده مقصد بیا حاصل شو نو بیا دا سیند به د خلکو د یاده ووت او لا تر اوسه همدغسې دی. بلکل د دې اوبو او د دې آبیارۍ نه پرته داسې نور هم داسې کوم څه ګټې لري لکه په دې سیند کې ماهي شته؟ هو ماهیان خو واقعا د کونړ د سیند ډېر خواږه ماهیان دي او ښکارچی هم شته دی، خلک یې ښکار کوي او ډېر نوم لري. نن چې موږ کوم ماهي وخوړل دا به د همدې سیند و که نه؟ هو همدې سیند ماهیان ذایقه یې تاسو ته معلومه شوې. واقعا چې ډېر ځانګړي له خوندونو ډک ماهي و، ډېر خواږه و. د ښار او د فارم د ماهي سره ډېر زیات تفاوت و. حارث صاحب موږ چېرته ځو لږ معلومات دا هم راکړه او نور د خیره خپل سفر بېرته شروع کوو. نو موږ به ځو له خیره اسمار ته او همدغسې کوشش کوو شیګل درو ته وخیږو پاس. دا خو د سیند ښایستونه دي نو پورته ولاړ شو د غرونو ښایستونه به وګورو هغه به هم وینو. نو پورته به ځو انشاءالله. درنو لیدونکو له موږ سره پاتې شئ. د اسمار او د شیګل ښایستونه هم به له تاسو ننداره کوو. موږ د کونړ ښایستونه د بلبل یوټیوب چینل له لارې رسنیز کوو تر څو نړیوالو ته هم ورسېږي او د افغانستان رښتینی انځور وویني. له موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو د دې ولایت د سفر په دوام باندې سړک تر غاړې یو داسې سیمې ته راغلي یو چې دلته یو تاریخي ونه حل شوې ده چې د دې ځای په هکله ډېر مشهور مختلف روایتونه راځي. د دې ځای له قومي مشر مولوي صاحب څخه به د دې په هکله معلومات واخلو. سلامونه لومړی مولوي صاحب، صحت مو څنګه دی؟ وعلیکم السلام ورحمت الله. زه د شیګل د ولسوالۍ د ځانګړ شاه د اختر د کلي اوسېدونکی یم. نوم مې رحمت کریم قاري دی او دغه م کور دی نږدې. ماشاءالله. حارث صاحب د دغې ونې په هکله راته ووایه چې دا دیوال دې راته په هکله د مشرانو نه همداسې اورېدلي دي. مو خپله خو عمر کم دی خو هغو داسې ویل چې کله داود خان دلته نقشه تېره کړه د سړک دا خټو دی خوا ته هم خټو هاخوا دا ټول خټو سړک لر غاړې ته تللی چې کله نقشه تېره شو برغه دا ځای پاتې شو نو هغه وخت هغه خویګار هغه د خدمت والا چې کوم هغو ته یې ویل چې دې کې ونه ولګوئ نو بیا کې دې کې ونې نه ورکړي یوه وچه شوله یوه پاتې شوه په خپل ځای باندې. بیا چې کله طالبانو حکومت راغی تېر نظام د طالبانو راغی هغه دغلته نه ټانګ ډز وکړو د سر یې ولګېده د منځه لاړه سر یې بیا دوه څانګې وکړلې بیا ته شین شو. بیا جمهوریت چې راغی هغه دې دغه تاو کړل صاحب نورو ښایسته یې هم کړو بله سر یې هم ورکړو. یعنې ویل کېږي چې دغه ونه یا د داود خان او یا هم د هغه په نظام کې کېښودل شوې ونه ده. د داود خان د نظام څخه راپاتې شوی میراث دی. بلکل د هغې د وخت نه راپاتې شوی دی او راغلی مو نه داود خان هم بر اسمار ته تللی او اسمار ولسوالي هغه وخت کې اسمار تللی او د اسمار نه واپس بېرته لاړ. دا به هغه وخت چې سړک خام او سړک خام سړک په دې ځای ولار باندې تېر شو. ډېر زیاته مننه کور مودان که څه پیغام لرئ زموږ کیمره ستاسو خدمت کوي. بس تاسو نه مننه موږ هم ورته راکوو. ډېره مننه. دا د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ ده. زموږ لومړنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. هیله مند یم چې له جالبه او لیدونکو ځایونه به مو خوند اخیستی وي. تر بلې خپرونې د الله په امان.